ما نن ولیدل بېلابېلو انډیوالانو مختلف پوسټونه کړي وو. کونړ ته دا ورزشکاره د کمانډو په نوم کوم مشهور کس چې دی دی هلته تللی وو. بیا ډلې ډلې کسان یې مخې ته راوتلي وو، حتی د سره ګاردان موجود وو او د هغه ډېر تود هرکلی اوسو. دغه ویډیوګانې او عکسونه په خواله رسنیو خپرېدې او انډیوالانو بېلابېل او متفاوت نظرونه لرل. زما په نظر ډېرو نیوکې کولې او ډېرو مختلف داسې ذهنیت او داسې پیغامونه یې خپرول چې ګواکې د کمانډو په نوم دغه کس په دې ډول باید هرکلی نه وای سوی. زه وایم چې کمانډو که هر څوک دی زه یې نه پېژنم په اصل کې، خو دی یو د خواله رسنیو یو مشهور کس دی او ورزشکاره دی. د په دې خپل مسلک کې او په دې خپل رشته کې دومره کار کړی چې اوس د یو نوم دی او دا باید موږ ټول ومنو چې دی ډېر لیدونکي لري. ځکه یې باید ومنو چې کونړ ته په تګ ده ثابته کړه چې د سره ډېر خلک ولاړ دي، د ده هڅونه کوي، د ده ملاتړ کوي. نو دغو ملګرو ته زه دا پیغام ورکوم چې نیوکې پرې کوي. زه وایم دا زموږ د ولس، دا زموږ د نوو ځوانانو یا دا زموږ د خلکو ذوف نه دی چې هر چا پسې درېږي، بلکې ذوف زموږ او ستاسو دی چې نیوکې کوو. ذوف د هغه چا دی چې مثلا په دې فکر کې یو څه وي خو دی کار نه ورته کوي. زه فکر کوم که مونږ دغه تشه په دې ډول ډکه کړې وای چې مونږ ځوانانو ته داسې شخصیتونه معرفي کړي وای چې هغه له علمه ډک وای، هغه له نوښتونو ډک وای، هغه له ټکنالوژیکي وسایلو باندې پوه وای، د نوي ای آی په عصر باندې پوه وای، یا په هغه څه باندې پوه وای چې نوي ځوانان ترې پند اخیستلی سي. نو ما به ویلي وو چې ډېر خلک ممکن په همدغو هم راټول سوي وای. نو له نورو سره کینه او حسد نه دی پکار او هر څوک چې غواړي په ټولنه کې خپل ځان په لوړو ځایو کې وګوري، هغه باید په خپل مسلک کې کار وکړي او په خپل هغو رشتو کې چې دوی مهارتونه لري ډېر کار وکړي تر څو خلک یې ملاتړ وکړي، خلک یې وهڅوي. او همدغسې چې د کمانډو لپاره په لسګونو په سلګونو خلک راوتلي، همداسې د دوی لپاره به هم راووځي. نو زما مطلب دا و چې له هېچا سره حسد نه دی پکار، بلکې لا د دغسې خلکو تشویق پکار دی.